د یوې سروې له مخې د مځکې پر مخ تر 100 ټریلیونه زیات میږیان شتون لري. دا اندازه دومره ده که چیرې همدا میږیان وتلو نو وزن یې د نړۍ د ټولو انسانانو د وزن سره برابر راځي. میږیان د مځکې پر مخ هر ځای شتون لري بغیر له انټارکټیکا څخه، ځکه چې هلته هره خواته واوره ده. ساینسپوهان وایي چې دا وخت په نړۍ کې 14,000 ډوله میږیان شتون لري. میږیان د انسانانو په څیر په یوه ټولنه کې د یو بل ترڅنګ اوسیږي چې دې ټولنې ته په انګلیسي ژبه کې انټ کالوني ویل کیږي، یا په عامه اصطلاح موږ ورته د میږیانو کور یا د میږیانو سوري وایو. د میږیانو په کور کې د 1000 څخه تر 100,000 پورې میږیان شتون لري. هر میږی ځان ته وظیفه لري، ځینې په مځکه او درخته کې سوري جوړوي، ځینې بیا په ټولیز ډول په خوړو پسې ګرځي. دوی مړې سوي خزندې او د خوړو ټوټې ټولوي او خپل کور ته یې وړي. د میږیانو په هکله دا خبره مشهوره ده چې د دوی خواږه شیان خوښیږي، ځکه دوی د خوږو شیانو څخه انرژي ترلاسه کوي. د میږیانو هره کورنۍ یو پوځ هم ځان ته لري. دا پوځي میږیان تر نورو میږیانو په سایز غټ وي، او دا میږیان د یو بلې کالونۍ د پوځي میږیانو سره جنگ هم کوي، او د خپلې کورنۍ ساتنه هم همدا میږیان کوي. د میږیانو هر کلی یو ملکه لري چې دې ملکې ته په انګلیسي ژبه کې کوین انټ ویل کیږي. ملکه تر نورو میږیانو غټه وي. او ملکه یوازینی میږی دی چې هګۍ هم کوي، او ملکه په خپل ژوندانه کې په میلیونونو هګۍ کوي چې پوځي میږیان د همدې ملکې ساتنه هم کوي. په هرو 500 ملکو کې یوه ملکه ژوندۍ پاتېږي او تر هګیو پورې رسیږي، او همدا خوشبخته ملکه د خپلې کالونۍ مشره هم جوړیږي، او نور ملکې مرغان او داسې نور څه خوري او له منځه یې وړي. د کالونۍ نور میږیان په یو ډول د دې ملکې لپاره کار کوي. یو ملکه تر 10 کلونو پورې ژوند کولای شي، په داسې حال کې چې نور میږیان د 1 څخه تر 3 کالو ژوند کوي. د میږیانو په اړه الله جل جلاله په خپل سپېڅلي کتاب قرآن پاک کې وایي: یو ځل یې له هغوی سره سفر کاوه، تر دې پورې چې کله دوی ټول د میږیانو دښت ته ورسېدل، نو یو میږي وویل: ای میږیانو، په خپلو غارونو کې ننوځئ، چیرې داسې ونه سي چې سلیمان علیه السلام او د هغه لښکرې مو چت کړي او هغوی به خبر هم نه وي. سلیمان علیه السلام ته الله جل جلاله دا صلاحیت ورکړی وو چې د میږیانو سره خبرې وکړي او د هغوی خبرې واوري. اوس خبره دا ده چې میږیان د یو بل سره څنګه خبرې کوي. آیا د دوی کومه خاصه ژبه شته؟ دا سوال د ساينس لپاره یو غټ سردرد و، مګر اوس معلومه سوه چې میږیان په مختلف ډول د یو بل سره خبرې کوي. د مثال په ډول میږیان هر یو جلا جلا په خوړو پسې ګرځي. یو میږی چې کوم څه پیدا کړي د خوراک لپاره د همدې خوړو څخه یو څه رااخلي، بیا د هماغه ځایه تر خپلې کالونۍ پورې یو ډول کیمیاوي مواد تویوي چې نور میږیان د دې کیمیاوي موادو په بویولو سره تر هغه خوړو پورې ځان رسوي. او څه میږیان بیا د یو بل سره په ټچ کېدلو یا ټکرېدلو کې هم خبرې اترې کوي. دا د لوی خدای جل جلاله قدرت دی چې دا کوچنۍ خزندې هم ځان ته یو جلا نظام لري. د میږیانو په اړه بله جالبه دا هم ده چې دوی کوچني حشرات او خزندې په خپلو کورونو کې ساتي، او د هغوی د بدن د غوړیو څخه په خپل خوراک کې کار اخلي، خاص په داسې ډول لکه موږ چې په خپلو کورونو کې د شیدو او لبنیاتو لپاره حیوانات ساتو. میږیان په خپل جوړښت کې سږي او غوږونه نه لري. دوی خپل پر بدن کوچني سوري لري چې اکسیجن له همدې سوریو څخه اخلي. میږیان نظر خپل وزن او جسامت ته ډیر کوي دي. میږیان تر خپل وزن او جسامت 20 ځله غټ څیزونه پورته کولای شي. که په ساده ژبه ووایو، که انسان د میږي په ډول نظر خپل جسامت ته وزن پورته کولای شوای، نو یو موټر به په ډیرې اسانۍ سره پورته کړی وای. او بله خبره دا چې میږیان تر انسانانو ډیر پخواني دي. ساینسپوهانو دا ثابته کړې چې د نړۍ پر کره میږیانو له انسانانو څخه مخکې شتون درلود. ساینسپوهان وایي چې میږیان د 200 کالو راهیسې د نړۍ پر کره شتون لري. میږیان خپلې غلې او دانې په دې خاطر پرې کوي او نیمې کوي یې تر څو راشنې نسي. دوی غنم، جوار او داسې نور څه 2 ټوټې کوي، خو لوبیا، ممپلی، نخود او داسې نور څه 4 ټوټې کوي، ځکه چې د هغو نیمه برخه هم د لندبل په صورت کې په مځکه کې ریښې غځوي. میږیان هیڅکله نه بېدېږي. دوی په 12 ساعتونو کې یوازې 3 یا 4 دقیقې درېږي چې همدا د دوی استراحت دی. میږی 2 نسونه یا معدې لري چې په یوه کې د ځان لپاره خواړه ایږدي او په بل کې د ملکې او کوچنیو میږیانو لپاره. میږی د خپل جوړښت د لحاظه دومره مضبوط دی که چیرې د الوتکې څخه وغورځوئ هم هیڅ نه پکېږي. د میږیانو په هکله بله جالبه دا ده چې دوی د باران د ورښت څخه مخکې په دې پوهېږي چې باران کیدونکی دی. دوی د هوا نم او لمدبل محسوسوي. مخکې تر دې چې باران وسي، دوی د خپلو کورونو یا سوریو شاوخوا ته خاوره ږدي تر څو کورونو ته یې اوبه ورنسي.
د هوا د حالاتو بیانونکي ادارو همدا کړنه د میږیانو څخه نقل کړې ده. دوی د لویو کمپیوټرونو په واسطه د هوا د لمدبل کچه معلوموي او وروسته د باران اټکل ورکوي. میږیان په ځمکه او ونو کې ځان ته سوري او کورونه جوړوي. ځینې میږیان د کورونو حفاظت کوي او ځینې سوري جوړوي. په دې سوریو کې خواړه، هګۍ، ملیکه او د ملیکې هغه بچان چې لا تر اوسه واړه وي او د کار لپاره نوې آماده شتون لري. د نورو خزندو په څیر میږیان یوازې د ځان لپاره هیڅ نه کوي. دوی چې هر څه پیدا کوي خپل کور او ملیکې ته راوړي او د نورو میږیانو سره په شریکه خوري. او څه وخت چې د میږیانو ملیکه عمري همدا میږیان یو نوې ملیکه ساتي او د هګیو لپاره آماده کوي. خو که د میږیانو په کالونۍ کې یوه ملیکه هم نه وي دا میږیان ورو ورو ختمیږي. اصلي خبره خدا ده چې میږیان زموږ د دنیا لپاره ډیر مهم دي. دوی مړه شوي حشرات او حیوانات خوري چې په دې سره زموږ چاپیریال پاکیږي او همدا شان د ونو پاتې شونې او خرابې شوي میوې خوري چې په دې سره چاپیریال پاک ساتي. نو ځکه باید ووایو کوم وخت چې تاسو په کورونو کې د میږیانو څخه په تکلیف سي نو هغه په زهر او کیمیاوي موادو مه وژنئ. د کور په کومه ساحه کې چې مو میږیان شتون لري پر هغه شاوخوا د وچې شوي نانا پوډر وپاشئ. میږیان د نانا د پوډر سره ډیر حساسیت لري. کېدای سي هغه ځای پرېږدي او د هغه ځای څخه کډه وکړي.